الکترونیکي تذکره یو د ښه لاسته راوړنو به وي چې موږ یې ولرو. افغانستان همیشه ویاړلی تاریخ لري او په هغې هویت باندې موږ ویاړو. ما مخکې هم د هغه وه چې زه مې خپله اولادو سره راشم تذکره واخلم. اولادونه مې یو څه تعداد په سفر کې وو او اوس هغه ټول راپوره شول. زه خوشحاله یم چې نن مې د افغانستان د تابعیت تذکره یا د هویت تذکره واخیستله اولادو سره یو ځای. او د هېوادوالو نه مې هیله هم دا ده چې موږ خپله د خپل افغانستان هویت تقویه کړو. تذکره یا د تابعیت تذکره باید د اتحاد و اتفاق سبب وګرځي. نو ټول به په دې کې هلې ځلې کوو چې موږ د یوه هویت لپاره قربانۍ ورکړي او د یوه هویت لاسته راوړلو سره ځان او کورنۍ ته د افتخار وګټو. ګټې ډېرې دي. زه کله چې خپله د خپلې کاري تجربې نه وایم، اکثره تروریستي حملې به چې کېدلې، کله به چې موږ د یو چا تروریست هویت تثبیتاوه، هغه به جعلي تذکرې وي. هغه خود به خوده د کار کې مشکلات اضافه کول. دا یوه هغه ده چې موږ عملا اوس وینو. په ډېرو موارد نورو کې الکترونیکي تذکرې یا څه چې د اصول د هغې دي، مثلا فنګر پرنټ، تفکیک د ښه وګړي او د بد وګړي بیا اسانه کیږي. او دا خپله موږ که چیرې د خپل هیواد بنسټونه تقویه نه کړو، بدون شک نه چې موږ به همیشه په نورو مواردو کې د مشکلات سره مخامخ کیږو. الکترونیکي تذکره یو د ښه لاسته راوړنو به وي چې موږ یې ولرو. او نور د آینده کې مثلا انتخابات کې مختلف انتخابات لرو، هغې کې ډېره مهمه ده. په روزمره کاروبار کې، تجارت کې، بهر کې د ډېره مهمه ونډه لري. او ټول دنیا کې دا مروج دی چې آی ډي کارت لري یا تابعیت تذکره لري او هغه الکترونیکي وي، همیشه مسونه وي. او دا یو مهم ګام دی او هیله ده چې ټول هېوادوال د دې مهم قدم نه یا د دې ډېر ارزښتناک قدم نه مستفید شي.